ایمان پلورونکي 15مه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو یو یادونه اړینه ګڼم، هغه دا چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په هغه وخت کې ډیر فتوحات کړي وو او په ډیرو ځمکو د اسلام بیرغ راپاند کړی وو. خو اوس موږ او تاسو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې نو اوس ولې موږ مسلمانان وروسته پاتې اولسونو کې شمیرل کیږو او د دغه وروسته پاتېوالي اصلي عوامل څه دي؟ جواب یې دا دی، په داسې حال کې چې مسلمانان د هغه حق دین منونکي دي چې الله جل جلاله له هغه پرته بل دین نه مني، او په داسې حال کې چې مسلمان هیوادونه د ودانې نړۍ په منځ کې موقعیت لري چې په سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک لحاظ له ډېر اهمیت څخه برخمن دي، او په داسې حال کې چې مسلمانان د شمیر په لحاظ ورځ په ورځ زیاتېږي او د ژوند وسایل هم ښه کېږي. خو له دې هر څه سره بیا هم مسلمان هیوادونه له تېرو 500 کلونو راهیسې کله د یوه یرغلګر او ښکېلاکګر هیواد او کله هم د بل ته تسلط او یا تهدید لاندې وخت تېروي، او مسلمانان په نړۍ کې په وروسته پاتې ولسونو کې شمیرل کېږي. دغه بد حالت ډېر اسباب او عوامل لري چې تر ټولو اصلي او لوی عامل یې د مسلمانانو د خپل دین په مزاج او غوښتنه ځان نه پوهول دي. په هغه وخت کې چې مسلمانان د خپل دین په مزاج او غوښتنو پوهېدل او د نړۍ او انسانیت چارو ته د خپل فکر په رڼا کې کتل، سم او ناسم کارونه په خپلو معیارونو معلومول او د خپل ځان لپاره اهداف او د پرمختګ لاره هم په خپله ټاکله، نو په هغه وخت کې مسلمانان تر ټولو غښتلي او پیاوړي خلک وو چې له هسپانیې نیولې تر چین پورې د دوی بیرغ رپېده، او د نور نړۍ خلکو به کوښښ کاوه چې له دوی څخه دین او یا تمدن زده کړي. خو کله چې د بیلابیلو عواملو په نتیجه کې د مسلمانانو اجتماعي تفکر بدل شو او خپل معیارونه او تګلاره یې پرېښوده او د نورو معیارونو او تګلارې یې خپلې کړې، نو نتایج هم معکوس راووتل. قیادت او سیادت د مسلمانانو له لاسه ولاړ او قرار مسلمان هیوادونه او ولسونه یو په بل پسې د پردیو تر واکمنۍ لاندې شول، او دغه پردی واکمنۍ بیا په مختلفو لارو او پلمو مسلمانان له خپلې ازادۍ، ارادې، دین، تمدن، ژبو، تاریخ، فرهنګ او معنوي ارزښتونو څخه محروم کړل، چې دغه محرومیت ژوندۍ مثالونه د مسلمانانو په سیاسي، اجتماعي، فوجي، تقنیني، علمي، فرهنګي، اقتصادي او نور حالاتو کې موږ تاسو خپل وینئ. ورونو دا وایي ولنډه تفسیره د ام عراره تختونه د جون میاشت 1101 میلادي کال په هغه ورځ مصر له ګرمۍ نه سوځېده. په کومه ورځ چې د خلیفه العاضد استازی راغی او سلطان صلاح الدین ایوبی ته وویل چې خلیفه یاد کړی یې، د سلطان صلاح الدین ایوبی رنګ تغییر شو. استازی ته وویل خلیفه ته تر سلامونو او احترامات وروسته ووایه که کوم ډیر ضروري کار وي نو ووایه چې زه درشم. دا مهال دلته ځینې ضروري کارونه زما په وړاندې دي چې ستاسې او د امت مسلمه په ګټه دي، چې د بیا لیدنې او کتنې په محال به یې درته په تفصیل سره ووایم. استازی ولاړ او سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه له ناارامۍ نه په کوټه کې قدم وهل پیل کړل. دا د فاطمي خلافت دوره وه. په مصر کې د دې خلافت خلیفه العاضد د هغې زمانې خلیفګان پادشاهان د جمعې د لمانځه په هره خطبه کې به د الله جل جلاله او خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مبارک نومونو وروسته د خلیفه نوم اخیستل کېده، چې د ژوندانه مقصد یې یوازې مزې او چرچې وي. که سلطان نور الدین زنګي او سلطان صلاح الدین ایوبی نه وای او یا دوی هم د نور امیرانو په څیر او ایمان پلورونکي وای، نو د هغه زمانې خلیفګانو به اسلامي سلطنت پلورلی او خوړلی وای. العاضد همداسې یو خلیفه و. سلطان صلاح الدین ایوبی چې مصر ته د والي په حیث راغی، نو په لومړي سر کې العاضد څو وارې خپل دربار ته دی ورغوښتی. سلطان صلاح الدین ایوبی پوه شو چې خلیفه یوازې د دې لپاره ورغواړي چې له هغه سره دا احساس وي چې د مصر حاکم ایوبی نه بلکې خلیفه دی. هغه د سلطان صلاح الدین ایوبی درناوی کاوه
هغه به د خپل ځان سره کېناوه خو د هغه انداز په شاهانه او امرانه تور سره و هغه چې هر کله سلطان صلاح الدین ایوبي ځان ته وغوښت بې مقصده به یې غوښت او بیا به یې رخصتاوه سلطان صلاح الدین ایوبي چې د روم په سمندرګي کې صلیبیانو ته ماتې ورکړه او د سوداني پوځ بغاوت یې وټکاوه نو تر دې پیښو وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خلیفه په خبرو باندې دومره غوږ نه درلود سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې خلیفه د دربار کوم شان او پرتم دیده هغه په سینه کې اور لګولی و په ماڼۍ کې د زر او مرغلرو دا حال چې د خوراک څښاک لوښي د سرو زرو حالن چې مسلمان ته د سرو زرو استعمالول په دې دنیا حرام دي د شرابو په پیالو او په سراحګانو باندې مرغلرې زړول شوي حرمسرای له نجونو ډک په هغوی کې له عربي مصري مراکشي او سوداني او ترکي نجونو پرته عیسوي او یهودیان نجونې هم وي دا د هغه قوم خلیفه و چې باید ټول نړۍ ته د الله جل جلاله د توحید پیغام رسولی ورونو د نور اسلامي هیوادونو حاکمان خو لا پخوا د شرابو نجونو او د نورو عیشونو قرباني وو او تر اوسه پورې دي خو زموږ د خپل هیواد د ارګ د بدنامۍ او زناکاریو اوازې او حقیقي ثابتې څېړنې هم د نړۍ تر هر کونجه ورسېږي چې په ارګ کې د اسلامي لوڼو عزتونه لوټېږي شراب خوړل کېږي عیسویت ته په پراخه کچه تبلیغ روان دی د پورته ادعاو او نور ترخو او له شرمه ډکو حقایقو څخه انټرنیټ ډک دی او که په نیټ پسې وګرځئ تاسې په وګورئ چې د خلیفه العادل د ماڼۍ په څېر په ارګ کې هم د ډېرو غربي هیوادونو فاحشې او زناکارې شتون لري ورونو نو تاسې فکر وکړئ چې آیا دوی د کلیسا پیرواداران نه دي او د هغه وخت د صلیبیانو ټول خویونه یې نه دي راژوندي کړي په ژوند کې هر مسلمان مکلف دی چې د حق او باطل ډلې معلومات وکړي او په حق صف کې د الله جل جلاله د دین تابع او د شریعت د نفاذ لپاره هر قرباني ته حاضر شي او باطل له نشت سره مخ کې دا د هغه وخت او قوم خلیفه و چې باید ټول نړۍ ته د الله جل جلاله د توحید پیغام رسولی او د نړۍ د عیسویانو له یو هیبتناک جنگي قوت سره مقابله کړې وه خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خلیفه العادل یو څو نور خبرو هم زوراوه یو خبره خدا و چې د خلیفه د ساتونکو ټولۍ له سوداني او قبایلی حبشانو جوړ چې وفاداری یې شکمنه وه دویمه دا چې د خلیفه په دربار کې د سودانیانو باغی او ګوښه شوي فوجي قومندانان او مرستیالان سر لښکر د ځانګړي مقام څښتنان وو علي بن سفیان رحمت الله علیه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په لارښوونه د خلافت ماڼۍ ته د نوکرانو او نورو خدمتګارانو په جامه کې خپل جاسوسان لېږلي د خلیفه د حرام سرای پر دوه ښځو هم د استخباراتو لپاره د کار کولو اعتماد شوی د جاسوسانو له راپورونو سره سم خلیفه د سوداني قومندانانو تر اغېز لاندې هغه د 15 یا 15 کلونو په عمر وو خو د خپل یو ښځو په محفل کې به خوښېده د هغه له همدې کمزورۍ نه د سلطان صلاح الدین ایوبي مخالفینو ګټه اخیسته د 1101 میلادي کال په لومړیو 2-3 میاشتو کې د خلیفه د حرام سرای په ښځو کې یو ښکلې نجلۍ وزیاته شوې وه د حرم جاسوسو ښځو علي بن سفیان ته وویل چې 3-4 سړي په عربي جامو کې راغلل هغه نجلۍ یې له ځانه سره راوستې وه له هغوی سره نورې هم ډېرې ډالۍ وې نجلۍ یې هم د ډالۍ په توګه راوستې وه د نجلۍ نوم یې ام عراره ښودلی و د هغې کمال دا و چې په خلیفه الغادر یې جادو غوندې کړی و ډېره چالاکه او هوښیاره نجلۍ صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د خلافت د ماڼۍ له دې ټولو خرافاتو خبر و خو په حکومت کې یې لا تر اوسه منګولې کلکې شوې نه وي چې د خلیفه پر خلاف کوم کار وکړي تر هغه د مخه به والي د خلیفه په مخ کې ټیټېده نو ځکه مصر د بغاوتونو هیواد ګرځېدلی و هلته اسلامي خلافت و خو د اسلام بیرغ په نسکورېدو پوځ د اسلامي سلطنت په نامه و خو سوداني جنرالان د ملکي چارو خودمختاره واکمنان هم و او پټې اړیکې یې له صلیبیانو سره وې له همدې له امله په قاهرې او اسکندریې کې عیسوي کورنۍ په میشته کېدو وې په هغوی کې جاسوسان هم خو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سوداني پوځ منحل کړی و خو لا تر اوسه هم یو څو سوداني جنرالان موجود وو چې هر وخت د خطر راپورته کولو امکان موجود او د خلافت په دربار کې اغیزم پیدا کړی و سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه را تر دې دمه د خلافت ګردۍ ته ګوتې ورول نه غوښتل ځکه چې لا اوس هم ځینو خلکو د عیش خوښونکي خلافت په باب احساساتي افکار لرل او ځینې یې ملاتړي هم په هغو کې د چاپلوسانو د ډلې اکثریت په دې کسانو کې هغه اعلی حاکمان هم شامل وو چې د مصر د امارت په هیله ناست
خو د دې دندې مسؤلیت د اسلام سپېڅلي دین په لاره کې سرښندونکي لوی شخصیت او مجاهد سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورکړل شوی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په دغه حالاتو کې چې له یوې خوا هیواد له جاسوسانو او خاینانو ډکو او د صلیبیانو د جوابي حمله خطر هم و، د دې لوړ رتبه او ټیټ رتبه افسرانو دښمني نه غوښته چې د خلافت په دربار کې روزل شوی. خو په 1901 میلادي کال کې چې کله خلیفہ العاضد صلاح الدین ایوبي ځان ته وغوښت، نو هغه څرګند انکار وکړ. هغه پیرادار ته وویل علي بن سفیان، بهاودین شداد، عیسی الحکاری، فقهی او الناصر جره تراول. دا څلور وړه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خاص مشاورین او باوري سړي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي هغه ته وویل اوس د خلیفہ استاد زما د بلنې لپاره راغلی، خو ما له ورتلو انکار وکړ. تاسو مې د خبرو او مشورو لپاره راغوښتي یاست. زه د جمعې له خطبې نه د خلیفہ نوم وباسم. قاضي شداد وویل دا اقدام تر وخت مخه دی، خلک خلیفہ پیغمبر ګڼي، عامه افکار به زموږ په خلاف شي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وویل تر اوسه له خلک پیغمبر ګڼي، لکه موده وروسته به په خدایي ونیسي. هغه د پیغمبري او خدایي د رتبو ورکوونکي موږ یو، د هغه نوم د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک نومونو سره یو ځای یادېږي. ورونو خو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه اکثره مشورې له علماو سره وي. سلطان صلاح الدین ایوبي فقهي ته وویل څنګه عیسی فقهي ستا رایه څه ده او څه مشوره راکړه؟ عیسی الحکاری فقیه رحمت الله علیه وویل زه ستاسې ملاتړ کوم. یو مسلمان هم په خطبه کې د کوم انسان نوم زغملی نشي. انسان هم بیا داسې شرابي، زاني او په هر ډول ناوړه چارو کې ککړ انسان، دا بیله خبره ده چې له پیړیو راهیسې خلیفګانو د پیغمبرانو مرتبې ورکول کېږي. څرنګه چې زه د ښاري او د دیني او مذهبي چارو مسؤل یم، نو ځکه ویلی نه شم چې په سیاسي او نظامي لحاظ به ستاسې د پرېکړو په خلاف عکس العمل څه وي. بهاودین شداد رحمت الله علیه وویل عکس العمل به سخت وي او زموږ پر خلاف وي، خو له دې سره زه وایم چې دا بدعت باید ختم شي او یا د خلیفہ پوخ مسلمان کړی شي او خلکو ته د خپله ټینګه مسلماني وښیي چې ممکنه نه ښکاري. دا د ده نظر. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل په عامه افکارو باندې زما نه بل هېڅوک ښه نه پوهېږي. عامو خلکو تر اوسه د خلیفہ شکل هم لیدلی نه. هغوی د العاضد له نامه سره نه بلکې د سلطان صلاح الدین ایوبي له نامه سره اشنا دي. زما د ادارې باوري اطلاعاتو زه ډاډه کړی چې ستاسې د امارت په 2 کلنه دوره کې د خلکو دومره اړتیاوې پوره شوي دي چې هغوی کله فکر هم نه دی کړی. په ښارونو کې داسې روغتونونه نه وو چې خلک خپل ناروغان پکې داخل او علاج وکړای شي. خلک له معمولي ناروغۍ نه مړه کېدل. اوس سرکاري روغتونونه او مدرسې پرانیستل شوي دي. د دکاندارانو او سوداګرو لوټ تالان بند شوی، جرایم هم کم شوي او اوس خلک خپل مشکلات ته تاسې په مستقیمه توګه رسولی شي. ستاسې تر راتلو د مخه خلک له حکومتي چارواکو او پوځ نه په ویره کې وو. تاسې هغوی ته خپل حقوق وښودل او اوس هغوی خپل ځانونه د دې ملت او هېواد یوه برخه ګڼي. له بېرحمۍ او بېعدالتۍ پرته خلافت هغوی ته هېڅ هم ورکړي نه وو. تاسې هغوی د عدل او درناوي څښتنان وګرځولي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې خلک به د خلافت په ځای د امارت پرېکړې ومني. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ما خلک د عدل، انصاف او وقار څښتنان کړي که نه؟ ما هغوی ته خپل حقوق ورکړي دي او که نه؟ زه نه پوهېږم، خو زه له قومه یو ډېر بېځایه او بېکاره دود لرې کول غواړم. زه یې له کفر او شرک نه ژغورل غواړم. اوس ضروري شوې ده چې دا بېکاره روایت ختم او له خزلو او ګیاو سره یو ځای ایسته چې د دین او مذهب یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا روایت په خپل ځای پاتې شي نو دا هم کېدای شي چې سبا یا بله ورځ زه هم خپل نوم په خطبه کې شامل کړم. له څراغ نه څراغ ملېږي، خو زه دا ډیوه ګل کول غواړم چې د شرک سپرغۍ ترې نور وانخلي. او ورپسې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل د خلافت دربار د بدکاریو اډه ګرځېدلی. خلیفه په هغه شپه هم شراب څښلي، د حرم په ښکلاګانو کې مست پروت و. په کومه شپه چې سوډاني پوځ موږ باندې حمله کړې وه، که زما پلان ناکام شوی وای نو په مصر کې به اسلامي بیرغ راښکته شوی و. کله چې د الله جل جلاله د لارې سپاهیان شهیدان کېدل، هغه مهال هم خلیفه شراب څښلي و. زه هغه ته د دې لپاره ورغلی وم چې په سلطنت باندې څه ډول توپان راغلی او زموږ پوځ یې زور او قوت څه ډول پای ته ورسول. هغه لکه د مست سنډا وویل شاباش شاباش، موږ ډېر خوښ شو، موږ به ستا پلار ته مبارکۍ او انعامونه ورولېږو. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ما هغه ته وویل د مسلمانانو خلیفه ما خپل فرض ادا کړي،
ما دا کار د خپل پلار د خوښۍ لپاره نه بلکې د الله جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د خوښۍ لپاره کړی دی. هغه بوډا خلیفہ وویل صلاح الدین ته لا تر اوسه هلک یې خو کار دې د غټو سړی کړی. هغه نه ما سره داسې خبرې وکړې لکه ما چې خپل غلام او د خپلو اوامرو پابند ګڼي. دا بېدینه انسان د قومي خزانې لپاره ښامار دی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په همدغه شېبه کې یو لیک له خپل جیبه راویست او ټولو ته یې وښودو. ویې ویل 6 ورځې وشوې نورالدین زنګي رحمت الله علیه ما ته لیک را استولی دی. هغه داسې لیکي چې خلافت په 3 برخو ویشل شوی دی. د بغداد د مرکزي خلافت اغیز په دواړو تر لاس لاندې خلیفګانو پای ته رسېدلی دی. تاسې با خبره اوسئ چې د مصر خلیفه هم خپلواک پادشاه نشي. اوس به هغه له سودانیانو او صلیبیانو سره هم له جوړجاړي ډډه ونه کړي. زه فکر کوم چې خلافت به یوازې او یوازې په بغداد کې خو زه په دې ویریږم چې هغوی به زموږ پر خلاف هم توطئې جوړې کړې وي. که تاسې د مصر د خلیفه پادشاهي د هغه په ماڼۍ کې کلابنده کړئ نو زه به در سره نظامي او مالي مرسته وکړم. احتیاط ته هم اړتیا ده ځکه چې د مصر داخلي حالات سم نه دي. په مصر کې یو بل بغاوت هم کېږي او بل یې دا هم لیکلي وو چې تاسې سودانیان تر کلکې څارنې لاندې ساتئ. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې لیک ولوست ویې ویل آیا په دې کې شک شته چې د خلافت دربار یو ستر ښامار دی؟ تاسې یې نه وینئ چې کله خلیفه العادل بهر راوځي نو ستاسې نیمایي فوج د هغه د ساتنې لپاره هرې خواته خپرېږي. خلک مجبورېږي چې د العادل د سپرلۍ په لاره کې درې او قالینې وغوړوي. د خلیفه ساتونکي چولۍ د دورې په واسطه باندې خلک دې ته اړباسي چې د هغوی ځوانې پیغلې لوڼې پر خلیفه ګلان وشیندي. د هغه په سفرونو د خزانې هغه پیسې مصرفېږي چې موږ ورته د اسلامي سلطنت پراختیا دفاع او د قوم د خیر ښېګڼې لپاره ډېره اړتیا لرو. سربیره پر دې دا خبره هم د غور وړ ده چې موږ به د مصر خلکو عیسویانو او نورو نامسلمانو ته دا ثابته کړو چې اسلام د شاهنشاهانو دین نه دی. دا د بېدیانۍ شپنو دهقانانو او اوبنو رښتینی دین دی او انسان ته د انسانیت د مرتبې ورکولو دین او پر الله جل جلاله ګران دی. قاضي شداد رحمت الله علیه له صلاح الدین ایوبي خبرو وروسته وویل دا هم کېدای شي چې د خلیفه پر خلاف تاسو د عملی اقدام په صورت کې په تاسو باندې بهتانونه وویل شي چې تاسو د خلیفه پر ځای په خپل ټولواک کېدل غواړئ. تاسو پوهیږئ چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه څه ورته وویل؟ هغه وویل د رښتیا او تل مخالفت شوی او کېږي به. نن د درواغو او باطلو جرړې ځکه کلکې شوي دي چې د مخالفت او مخالفانه عکس العمل نه ویري. خلکو رښتیا ویل پرېښي دي او د حق اواز په سینو کې غلی کړی شوی. د شاهنشاهۍ د څرګندتیا ناوړه لارو چارو د خلکو په زړونو کې هغه عظمت ختم کړی دی چې د مسلمان ملت ځانګړنه وه. د خلکو په وږو نسونو باندې خپله واکمني تفل کېږي. د غلامۍ په هغو ځنځیرونو تړل کېږي چې زموږ پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه وسلم مات کړی. زموږ پادشاهانو خپل قوم دومره ذلیل کړی چې د خپلو مزو چلچو لپاره له صلیبیانو سره دوستي کوي. د هغوی نه پیسې غواړي او صلیبیان په قرار قرار د اسلامي سلطنت واکمنان کېږي. شداده تاسو د مخالفت خبره وکړه. موږ باید له مخالفینو ونه ویریږو. مرستیال سرلښکر ناصر وویل د قدر وړ امیر صاحب موږ له مخالفته نه ویریږو. تاسو موږ د جګړو په ډګرونو کې لیدلي یو. هغه مهال هم ونه ویریدو چې په کلابندیو کې جنګېدو. وږي تږي هم جنګېدلي یو. په داسې حالاتو کې مو هم د صلیبیانو د سیلاب مخه نیولې چې زموږ شمېر به ډېر لږ و. خو زه تاسې ته هم ستاسې یوه خبره در یادول غواړم. تاسې ویلي وو هغه حمله چې له بهر نه کېږي موږ یې په لږ شمېر سپاهیانو هم مخه نیولی شو. خو کله چې حمله له دننه نه کېږي نو موږ په ناڅاپي ډول حیران شو چې یا لویه خدایه دا څه وشو. محترم امیر صاحب کله چې د هېواد حاکمان په خپله د خلکو دښمنان شي نو ستاسې توره به په تیږې کې پړتکې وهي او نه بهر. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه وویل ناصره تاسې ټیک خبره وکړه. زما توره په تیږې کې پړتکې وهي. دا د خپلو حاکمانو پر خلاف بهر راوتل نه غواړي. زما په زړه کې تل د قوم د مشرانو درناوی دی. د یو هېواد رښتیني واکمنان د ملت د سترتوب نښې وي. د قوم د عظمت او وقار څلي وي. خو تاسې ټول غور وکړئ چې زموږ په واکمنانو کې څومره عظمت او وقار پاتې دی. زه یوازې د خلیفه العادل خبره نه کوم. د علي بن سفیان پوښتنه وکړئ د ده ادارې ته چې د موصل حلب دمشق مکې او مدینې منورې نه کوم خبرونه راځي هغه دا دي چې هر چیرې چې څوک حاکمان دي هغوی په خپلو موضوع چړچو کې ډوب او خپلواک اسلامي سلطنت په کوچنیو برخو ویشل کېږي. خلیفه دومره کمزوری شوی دی چې امیرانو او حاکمانو یې د ځانګړو سیاسي لوبو لپاره استعمالول پیل کړي دي. زه د دې خطرې نه بې خبره نه یم
چې کله هم زموږ د قوم د خوري ورې تنې د یو ځای کولو کوښښونه کوو نو نور به هم خورا ورکیږي زموږ مخې ته به غرونه راپورته کیږي خو زه ویریږم نه او هیلمن یم چې تاسو به هم ویره نه کوئ زه به ستاسو د مشورو درناوی کوم خو زه به په آینده کې د خلیفہ په بلنه هغه وخت ورځم چې کوم ډیر ضروری کار وي د اوس لپاره خو زه د هغه نوم د خطبې نه استقام ټول د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د دې کار ملاتړ وکړ او هغه ته د هر ډول دوستي او قرباني وعده ورکړه ورونو اوس به ورشو د نشو په سمندر کې غوفا خلیفہ هغه مهال العازد خلیفہ په یو ځنګړي کوټه کې چې قاصد ورته وویل چې صلاح الدین ایوبی ویلي که کوم ضروری کار وي درځای شم او کله ډیر مصروف یم خلیفہ ډیر په غوسه شو قاصد ته وویل رجب ما تراولېګا هغه د سوداني فوج سای منصب او د خلیفہ د ساتونکو قومندان ټاکل شوی او دنده هم د مرستيال سرلښکر په توګه او هغه د خلافت لمانۍ څخه لفوج او د خلیفہ د ساتونکو ټولینه ځینې چانکړی شوی سودانیان هم راټول کړي او د سلطان صلاح الدین ایوبی مخالفینو او د خلیفہ له چاپلوسانو شمیرل کېده خلیفہ هم هغه راوغو هغه مهال د خلیفہ په ځانګړي کوټه کې ام عراره موجوده و هغه په تحفه کې چې وتراوړی کله چې قاصد ورته د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه پیغام راوړ هغه خلیفہ ته وویل صلاح الدین ایوبی ستاسو نوکر دی خو په سر مخې جوړولې دی تاسو یې ولې نه لري کوي ولې د خپل سپاهیانو ته پیری لاندې دلته نه راوړل خلیفہ د غصې په حال کې وویل ځکه چې د دې کار پای به ښه نه وي پوځ د هغه تر قومندې لاندې دی زما پر خلاف له پوځ کار اخیستلی شي په دې کې رجب راورسېد ټیټ شو ورشي سلام یې وکړ زه له پخوا نه پوهېدم چې دا کمبخت خپل سری او سرغړونکی سړی دی دا صلاح الدین ایوبي یادوم ما راوغوښت هغه له دې خبرې سره د راتګ نه انکار وکړ چې ضروري کار وي درځم او که نه ستا بلنه ماته کومه معنا نه لري ځکه چې نور ډېر ضروري کارونه لرم په غوسه خبرې کولې چې وپرنجېده بیا وټوخېده په زړه یې لاس کېښود او رنګ یې هم زیړ شو په دې کې یې په کمزوري غږ وویل بدبخته د دې احساس هم نه لري چې زه ناروغ یم او د خپل مطیع داسې کړه وړه مې نه خوښېږي او ځوروي مې رجب پوښتنه وکړه تاسې هغه څنګه راغوښتی و ما ته امر وکړئ د 25مې برخې پای